سلامونه نیک هیله درنو الله دې وکړي چې راترو جوړو وسه ملګرو په دغه ویډیو کې به نن تاسو د انډراید موبایلونو درې زبردست خفیه سیکریټ سیټینګونه وښیم چې تاسو به دغه سیټینګونه حیران کړي او اکثر ملګرو به دغه سیټینګونه لیدلي هم نه وي نو هیله لرم ویډیو تر پایه وګورئ چې تاسو په دغه سیټینګونو باندې پوه شئ که چیرې زما فیسبوک پاڼه نه وي فالو کړئ نو هیله لرم زما فیسبوک پاڼه سره فالو کړئ او زما یوټیوب چینل حمید الله افیشل په نامه ضرور د سره سبسکرایب کړئ ورځو ملګرو دغه ویډیو شروع کوو او تاسو دغه سیټینګونه راښیم چې څه ډول کار کوي نو ملګرو ټولو نه لومړی سیټینګ کله چې موږ چاته موبایل ورکوو یعنې کوم ماشوم ته موبایل ورکوو نو موږ یو اپلیکیشن خلاص مثال یوټیوب ګیلري همداسې کوم گیم خلاص کوو نو ماشوم هغه اپلیکیشن یوز کوي هغه اپلیکیشن استعمالوي خو تاسې نه غواړئ چې دغه اپلیکیشن نه دغه ماشوم د باندې ووځي او نور بل اپلیکیشن خلاص کړي ملګرو دغه سیټینګ ستاسو په موبایلونو کې شته کله چې تاسې غواړئ کوم ماشوم ته موبایل ورکړئ تاسې نه غواړئ چې هغه ماشوم په نورو ځایونو کې ګوتې وي نور اپلیکیشنو کې ګوتې ووي نو دغه اپلیکیشن دغه طریقه وکړئ هغه به خالي هماغه اپلیکیشن استعمالولی شي او د هغې نه به یې باندې نه شي وتلی ملګرو نو د دغې لپاره خپل د موبایل سیټینګ اوپن کړئ د موبایل سیټینګ هم چې اوپن کړئ دلته پاس سرچ کې ولیکئ پن وینډو PIN پن WINDO پن وینډو دغه هم چې ولیکئ ملګرو دغه د آپشن نه واوښته ملګرو دغه باندې به کلیک کوئ په دغه باندې چې کلیک کړه نو دغلته لاندې لیکلي پن وینډو دغه به سمپل تاسې کلیک کوئ په دغه باندې چې کلیک کړئ دا به تاسې آن کړئ دغه چې تاسې کله آن کړئ نو ورته به بیک لاړ شئ نو ملګرو زه بس غواړم که ماشوم ته موبایل ورکړم نو زه دې ته یو اپلیکیشن خلاصوم هماغه اپلیکیشن کې دغه پن وینډو آپشن آن کوم نو ماشوم نشي کولی چې بیا نور اپلیکیشنو کې ګوتې وي نور اپلیکیشن یوز کړي ملګرو نو د دغې لپاره به دغلته د ریسنټ وینډو چې ده په دغه باندې به کلیک کوئ په دم چې کلیک کوئ نو مثال زه اوس دلته غواړم چې د ماشوم ته موبایل ورکړم خالي غواړم چې هغه دغه یوټیوب استعمال کړي او نور هیڅ بل اپلیکیشن ته لاړ نه شي نو ملګرو دغلته به پاس د یوټیوب کومه لوګو چې ده په دغه باندې به سمپل کلیک کوئ په دغه باندې کلیک کوئ لاندې لیکلي پن دیز اپ د باندې به سمپل کلیک کوئ په دم چې سمپل کلیک کوئ دلته به ستاسې لیکلي ټرن آن پن وینډو نو مثال دغه آن شو دغه وینډو نو کله چې غواړئ دغه وینډو تاسې بیرته بند کړئ دغه دوه بټن چې کوم یو د بیک یو د ریسنټ دغه تاسې یو ځای باندې کلیک کړئ نو دغه بیرته آف شي ملګرو دغه اوکې وایم ملګرو اوکې باندې مې چې کلیک کړ دغه اوس آن شو زه هر څه کوشش کوم دی باندې نه وځي ملګرو دا وګورئ زه هر څه کوشش کوم دغې هېڅ شی نور نه راوړي زه هر څه کوشش کوم ملګرو خالي هم دغه اپلیکیشن هغه ماشوم استعمالولی شي کس استعمالولی شي خو دې نه د باندې نه شي وتلی نو د دغه نه د باندې وتلو طریقه کوم یوه ده سمبل به تاسې دغه د بیک او د ریسنټ بټنو باندې دواړه باندې یو ځای کلیک کوئ دواړه به پریس کوئ دغه به باندې وځي ملګرو دغه دواړه بټن باندې پریس کوم د دواړه بټن باندې پریس کړئ نو وګورئ ملګرو دا سکرین لاک خلاص کړئ نو وګورئ ملګرو دغه اپلیکیشن دغه پن وینډو چې دغه دغه اپلیکیشن نه ختم شو ملګرو تاسو کولی شئ باندې په اسانۍ سره ووځئ نو ډېر زبردست او خوندور سیټینګ ده ملګرو دغه دویم سیټینګ تاسو ته ښیم چې دویم سیټینګ په دغه کې کوم یو ده اوس ما چې کوم دویم سیټینګ ده په دغه ویډیو کې ځای ورکړی ډېر خوندور او زبردست سیټینګ ده نو غواړم دغه دویم سیټینګ تاسو ته وښیم نو دغه دویم سیټینګ څه کار کوي تاسو چې کله هم خپل موبایل یوز کوئ او تلته هر اپلیکیشن آن کړئ نو کله چې تاسو په دغه ریسنټ بټن باندې کلیک کړئ نو دغه ټول هغه اپلیکیشن راوړئ تاسو به سمپل دغه باندې دا کلوز آل ووایئ دا ټول ختم شي نو دغه ځای نه تاسو کوم غواړئ کوم اپلیکیشن تاسو ډېر یوز کوئ ډېر استعمال تاسو نه غواړئ دغه اپلیکیشن دغه ریسنټ مینیو نه ختم شي هغه اپلیکیشن چې تاسو نه غواړئ دغه ریسنټ مینیو نه ختم شي باقي نور ټول کلوز خو دغه اپلیکیشن ختم نشي نو دغه اپلیکیشن تاسو څنګه کولی شئ چې ختم نشي دغه طریقه زه تاسو ته ښیم نو زه غواړم دغلته یو د درې اپلیکیشن خلاص کړم اول ځم یوټیوب خلاصوم بیرته بیک ځم ګیلري خلاصوم بیرته بیک ځم پلی سټور خلاصوم بیرته بیک ځم دا یو څه اپلیکیشن ما آن کړې ملګرو تاسو څنګه اوس کولی شئ دغه ریسنټ مینو نه دا نور اپلیکیشن ختم شي خو دغه یو اپلیکیشن تاسو چې غواړئ دا ختم نه شي نو هغه پکې پاتې شي سمپل به تاسو دغه ریسنټ مینیو باندې به کلیک کړئ په دم چې کلیک کړئ نو زه اوس غواړم دغلته د یوټیوب اپلیکیشن له دغه ځای څخه ختم نه شي تاسو به سمپل د پاس د یوټیوب لوګو باندې به کلیک کړئ په دم چې کلیک کړئ دلته لیکلي لاک دیز اپ دغه باندې چې کلیک کوم ملګرو دغه لاک شو دغه له دغه ځای نه نور نه ختمي زه به دلته لاندې کلوز آل وایم نو دا ټول ختم شو خو ګوره د یوټیوب به دلته پاتې وي نو ډېر زبردست او خوندور طریقه ده نو تاسو کولی په اسانۍ سره خپل کوم اپلیکیشن تاسو دغلته لاک کړئ په اسانۍ سره کولی شئ هغه تاسو بیرته آن کړئ ډېر زبردست سیټینګ ده نو اوس تاسو ته دریم سیټینګ ښیم په دغه ویډیو کې چې ما ځای ورکړی ډېر خوندور او زبردست سیټینګ دی که چیرې تاسو ډېر اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ له پلی سټور څخه له هر ځای ویب سایټ څخه تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ نو دغه اپلیکیشن د ټیک ټاک فیسبوک یوټیوب که هر اپلیکیشن د نوټیفیکیشن راځي او تاسو ډېر تنګئ تاسو ډېر تنګ راغلی تاسو څنګه کولی شئ چې دغه نوټیفیکیشن آف کړئ
نو ډېر یو اسانه طریقه ده. نو تاسو به سمبل د موبایل سیټینګ ته لاړ شئ، د موبایل سیټینګ ته چلاړئ. نو تاسو به سمبل به نوټیفیکیشن په دغه آپشن باندې به کلیک کړئ، دغه به اوپن کړئ. دغه چې اوپن کړئ نو دغه د بس آل باندې کلیک کړئ. په دغه باندې چې کلیک نو تاسو غواړئ چې هر اپلیکیشن نوټیفیکیشن بند کړئ. دا د څومره د الاو بټن چې د بلیو کلر باندې دا وتا سمبل آف کړئ. نو غواړم دغه آف کړم، 1 2 3. نو غواړم دغه دغه د پلی سٹور ګوګل ایز سکرین ریکارډر نو دغه د نوټیفیکیشن ما بند نه نور به دغه اپلیکیشن د چې څومره نوټیفیکیشن راځي هم ماته شو کیږي نه ما وتنګي نه نوټیفیکیشن برادي خو هغه نوټیفیکیشن په دغه اپلیکیشن کې خو ماته به شو کیږي نه ما وتنګي نه ملګرو. ډیر زبردست او د کمال ډک سیټینګونو الله دې وکړي چې تاسو دې صفادي ول وګرځي. ملګرو که ویډیو مو خوښ شوی وي لایک کړئ، د نور ملګرو سره لازمي شیر کړئ. که دغه سي نورې خاصه ویډیوګانې غواړئ نو هیله لرم زما فیسبوک پیج د سره فالو کړئ، یوټیوب چینل لازمي د سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو په لوي الله تعالی کو وخت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.